أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم مخکې آیت مبارکه کې د یتیمانانو په باره کې حکم ذکر کړلو چې دوی تاسو د ځان سره شریک کولی شئ دا ستاسو سره د الله تعالی د اسانۍ یو حکم درکو د دې اسانۍ د حکم نه به غلطه پیدا نه الی چې تاسو دا د غریب د مال د یتیم د مال د خوړلو د پاره ذریعہ او سبب وګرځوي نو یتیم چې دی دا هغه الک هم کې دی شي او جنۍ هم کې دی شي نو داوی د نکاح په باره کې هم دا حکم دی چې یو یتیم الک دی نو تدا خیال وکي چې اسیم د څوک مشر نشته دی او ته په یو غیر مناسب ځای کې د هغه رشته وکړي یا یو یتیمه جنۍ ده او د هغې کف چې دی دا اوچت دی او ته د هغې نکاح په د هغې د کف نه لاندې په یو کف کې وکړي او د هغې چې کم مهر دی د هغې لحاظ ونه ساتي شرع سیم د دې چونکې سرپرست نشته دی چې مونږ په څه طریقې باندې ورکړل او مهر وشو یا ونه شولو دا مال غنیمت وګڼلی شي چېره پلار نشته دی جوهر څنګه او هر ځای کې او په هر څومره مهر چې و یا نو خو بس د دې نکاح وکړلی شو او دا یو غنیمت وګڼلی شو د هغې د پلار نشتوالی نو دې د وجې نه دې آیت مبارکه کې د نکاح په باره کې هغه یو اهم خبر او حکم بیانېږي نو فرمایي چې ولا تنکحوا المشرکات تاسو په نکاح سره ماخلی مشرکی زنانا حتی یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي که ایمان راوړي بیا په نکاح سره والی د ایمان راوړل نه علاوه د مشرکی زنانه په نکاح سره اغستل دا درست نه دي ولا امة مؤمنة او یقینا وینزا مؤمنه وینزا چې دا مسلمان وینزا خیر من مشرکتین دا د مشرکین غوره ده ولو اعجبتکم اگر چې په تعجب کې اچولی تاسو د مشرکی زنانا هغه حسن جمال یا مال دولت یا لوی منصب یا اوچت خاندان که هر څه ته د مشرکی د جمال نه چې دی نه متاثره شوی یا د هغې د مال اثره کې یا نسب یا بل څه خبره داسې چې تا
د هغې سره نکاح کې نو د دغه نکاح نه یوه وینځه چې مؤمنه ده مسلمانه ده اگر چې د هغې حسن او جمال نشته دی مال دولت هغه ورسره نشته دی لیکن دا د دغه مشرکې نه غوره ده او گویا چې دینداری چې ده دا په نکاح کې ډیر اهمیت لري حدیث شریف کې راځي چې نکاح عام طور د څلورو خبرو د وجې نه کولی کېږي د یوې زنانه د حسن جمال د وجې نه د یوې زنانه سره نکاح کولی کېږي یا د هغې د مال د دولت د وجې نه یا د هغې د خاندان د وجې نه او یا د هغې د دیندارۍ د وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو دیندارۍ له ترجیح ورکئ تربت یداک او ستا لاسونه دې په خاورو ککړ شي یعنی دینداری په نکاح کې دا په دې ترجیحاتو کې د ټول نه اهم هغه ترجیح ده که فرض کړه د دیندارۍ سره حسن و جمال یا مال دولت هم شامل نو بیا خو نور علی نور شوله لیکن که دا وسره نه نو بیا هم دینداری د نکاح دپاره بنیادي شی دی که یو سړی یعنی خپل لور دا چاله په نکاح ورکول د خپل زړه غوښې چې دا چاته حواله کول دی او ظاهره خبره ده چې هر انسان په خپل الواد باندې بې انتها خفه کیږي او یو کس په د یوې زنانه چې دا یو نازک او کمزوری مخلوق دی نو د دې هغه سره ظلم نه کول زیاتې نه کول د هغې هغه خیال ساتل عام طور دا هغه سړی کولی شي که یو سړی د الله تعالی نه یریږي او د الله تعالی د یری د وجې نه پاکې عاجزي وي که یو سړی د الله نه نه یریږي او تقوا پکې نه وه نو دا یو کمزوری مخلوق د هغه په لاس ورغی نو پته نه لګي دی به په څه طریقو باندې هغې ته اذیت او تکلیف رسوي نو فرمایي چې تاسو په نکاح کې دیندارۍ له او دین له ترجیح ورکئ نو مشرکه زنانه چې دا په نکاح مالی ولا تنکحوا المشرکین او تاسو په نکاح سره مالی مشرکان سړي نه دي مؤمنان نارینه مشرکې زنانه په نکاح لی او نه دي مؤمنان زنانه یعنی مسلمانان زنانه دي مشرکین نارینه په نکاح نه لی نو فرمای ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح سره مور کوئی مشرکین نارینه ته مؤمنان زنانه حتی یؤمنو تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او یقینا یو مسلمان غلام خیر من مشرکین دا د یو مشرک نه غوره دی اگر چې دغه مشرک چې دی دا آزادي ولو اعجبکم اگر چې حیران کړي تاسو دغه مشرک په حسن او جمال کې دا مشرک په حسن جمال کې ډیر سیوا دی یا دا مشرک چې دی په مال دولت کې ډیر زیات سیوا دی
یا دغه مشرک چې دی په خاندان او په نسب کې ډیر اوچت دی نو چې هر څه دی خو تاسو مسلمانانې زنانا مشرکین له په نکاح مه ورکوئ اولئک یدعون الی النار دې جمله کې د نه ورکولو علت بیانوي ځکه چې دا خلک چې دی دا مشرکین که دا تا مشرک ښځه واغسته او که تا یو زنانه مشرک سړی واغستو د دوی کار دا دی چې یدعون الی النار دوی به تا راکاږي اور ته دوی به تا شرک ته راکاږي ګناهونو ته به دې راکاږي والله یدعو الی الجنه او الله تعالی رابلی جنت ته والمغفرة او بخنه ته باذنه په خپل حکم سره الله تعالی تاسو جنت ته او مغفرت طرف ته راکاږي او دا مشرکین به تاسو جهنم ته راکاږي ويبين آیاته للناس بیانې الله تعالی خپل آیاتونه د خلقو د پاره لعلهم يتذكرون شاید چې دوی نصیحت واخلي غور فکر وکړي ولا تنكحوا المشركات او په نکاح سره مالې مشرک زنانا حتی یؤمننا تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي ولا امه مؤمنه او مؤمنه وینځه خیر غردا من مشرکه د مشرکنا ولو اعجبتکم اگر چې حیران کی تاسو دغه مشرکا زنانا ولا تنکحوا المشرکین او په نکاح سره مور کوئی مشرکینو نارینو ته زنانا حتی تر دې پورې یؤمنو چې دوی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او یقینا غلام مؤمن غلام مسلمان خیر غرد من مشرکین د مشرکنا ولو اعجبکم اگر چې حیران کی تاسو دغه مشرک اولئک دا خلق چې دی یدعون رابلی الی النار جهنم تا والله يدعو الى الجنه او الله تعالی بلل کوي جنت تا والمغفرة او بخنتا باذنه پخپل حکم سره ويبين او بیانې آیاته خپل آیاتنا للناس د خلقو د پاره لعلهم يتذكرون شاید چې دوی نصیحت حاصل کی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل البار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين